بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن چې دی په واتساپ کې درې مهم اپشنونه درته ښیم، درې مهم ټریکونه یا هیډن فیچرز دي. کیدای شي ستاسې دې نه مخکې نه وي یا د تاسو ویډیو دقیق وګورئ تر څو پوه شئ ورباندې. لومړی فیچرز چې دی یا اپشن چې دی هغه دا دی کله چې تاسې غواړئ یو نمبر چک کوئ چې آیا واتساپ ورباندې شته که نشته، مطلب تاسې سره ثبت نه دی یا تاسې ورته ډایرکټ میسج کول غواړئ، نو دا طریقه تاسو ته ښیم. تاسې به راشئ په دې کالز چې کوم دی دې اپشن باندې به کلیک وکئ. په دې مو چې کلیک وکړو بیا به تاسې راشئ دا کیپیډ باندې به کلیک وکئ. دلته هغه نمبر چې تاسې غواړئ هغه ته میسج کوئ یا معلوموئ چې تاسې سره په دې باندې واتساپ دا کس لري او که نه لري. نمبر به خپل ته ولیکئ. نو دلته اوس تاسو ته واتساپ دا معلوموي چې آیا په دې باندې واتساپ شته او که نشته. تاسو وګورئ دې باندې اوس واتساپ راغی. که چیرته تاسې دا سیف کول غواړئ خو را به شي دلته به په دې سیف تڼۍ باندې یا آټو کانټکټ باندې کلیک وکړئ، دا به ثبت شي. او که نه تاسې غواړئ ډایرکټ ورته میسج کوئ، تاسې به راشئ دغه د میسج تڼۍ چې ده دا به کلیک کړئ. دې ځای نه به تاسې ورته ډایرکټ څه وکړئ، میسج به ورته ولیږئ. مثال زه ورته لیږم چې السلام علیکم، صحیح شو، دا میسج مې ورته وکړ. اوس راځو دویم اپشن ته. دویم چې کوم اپشن دی هغه څه شی دی هغه درته ښیم. ګوره ډېری وخت تاسې غواړئ چې یو ویډیو کلیپ څه کوئ سینډ کوئ یو چاته 1 منټ، نو کله چې راشئ تاسې دغه د کیمرې چې کوم نشان دی دغه آیکن چې دی تاسې دا زور ونیسئ او سره چې دی تاسې څه راځي تاسې سره د ویډیو کلیپ چې دی هغه ریکارډ کیږي. همدارنګه که چېرته راشو دا کلیک کوم مطلب زه دا سینډ کومه، نو بس دا چې دی دغه ویډیو کلیپ چې کوم دی دا دې نفر ته څنګه شو، بس دا ورته سینډ شو. دا دویم اپشن و. راځو دریم ته. دریم اپشن څه شی دی؟ دریم باندې اوس تاسې زه پوه کوم. دریم اپشن دا دی کله چې تاسې د واتساپ سټیټس کړی وي په واتساپ کې غواړئ چې دا سټیټس ډاونلوډ کوئ، نو څنګه به یې ډاونلوډ کوئ؟ ګورئ که چېرته راشو دلته فرض مثال زه غواړم چې دلته یو عکس وګورم په واتساپ سټیټس کې. فرض مثال زه غواړم چې دلته چې دی دغه عکس مې دا ولیده، همدارنګه راځم دا عکس مې ولیده، دا مې ولیده، دغه څو عکسونه مې ولیده. اوس دا چې دی غواړو دا ډاونلوډ شي موږ سره په موبایل کې پاتې شي. د دې طریقه څنګه ده؟ تاسې به راشئ خپل ګالري یا فایل منیجر ته به راشئ. ګورئ که چېرته تاسې سره څه وي فایل منیجر وي، ما سره اوس فایلز دی، زه دې ته راځم. که فایل منیجر وي تاسې به فایل منیجر ته لاړ شئ. دې ته راغلو بیا په دې کې چې دی موږ سره هغه د کوم چې د واتساپ سټیټس فولډر دی هغه نه ښکاري، نو د دې شو کولو لپاره به تاسې راشئ دلته په دغه تریپل ډاټ چې دی په دې باندې کلیک کوئ. په دې مو چې کلیک وکړو بیا په دې کې تاسې راځئ سیټینګ باندې کلیک کوئ، دا سیټینګ دی. په دې باندې مو چې کلیک وکړو په دې کې به تاسې راشئ لاندې دغه کوم اپشن چې دی شو هیډن فایلز دا به ورته آن کړئ. دا مو چې آن کړ اوس به تاسې راشئ بیرته خپل انټرنل سټوریج ته او انټرنل سټوریج به خلاص کړئ. په دې کې به راشئ بیا تاسې انډرایډ ته، انډرایډ به پیدا کړئ. انډرایډ نه وروسته چې کوم دی تاسې به راشئ میډیا ته، میډیا به خلاص کړئ، دا میډیا ده. همدارنګه دا مو چې خلاص کړ دې کې به تاسې بیا پیدا کړئ ډاټ کام واتساپ او همدارنګه د واتساپ چې مو خلاص کړ دا دې کې به بیا تاسې پیدا کړئ بیا میډیا ته به راشئ. دلته ګورئ دا میډیا ته چې راغلی دا به خلاص کړئ. دې کې به چې دی تاسې بیا راشئ واتساپ فولډر کې موږ لګیا وو، نو دلته به راشئ تاسې به سټیټس پیدا کړئ. ګوره د هر یو فولډر په سر کې چې ډاډ اپشن راغلی دا هایډ وي. سټیټس مو چې خلاص کړ دې کې تاسې وګورئ هغه عکسونه چې مونږ هلته په سټیټس کې ولیدل هغه عکسونه ګوره ټول دلته راغلل. دا یعنې کوم چې تاسې لیدلي دغه ټول ویډیوګانې تاسې لیدلي که عکسونه مو لیدلي څه چې په سټیټس کې وي هغه ټول دلته خپله اتومات ډاونلوډ کیږي.
خو یو خبره ځان سره یاد وساتئ چې دغه سټیټس چې دی په 4 ساعتونو کې چې کله سټیټس د منځه ځي دې ځای نه هم ډیلیټ کېږي. تاسې به بیا داسې کار وکړئ چې دغه عکسونه وي که ویډیوګانې وي چې غواړئ پاتې شي تاسو سره، تاسې به دا کاپي کوئ. کاپي لپاره به تاسې راشئ، مثال زه غواړم دغه عکس دی دا ځان سره ساتم، په دې ټریپل ډاټ باندې به تاسې کلیک وکړئ. دې نه وروسته چې دی تاسې به راشئ په کاپي باندې به کلیک وکړئ. دلته ګوره کاپي ټو باندې مو کلیک وکړه. زه غواړم چې دا دلته یو فولډر هر یو فولډر چې ستاسو خوښ وي هغې ته کاپي کړئ. مثال زه غواړم دا نیو فولډر ته کاپي کوم او بس دلته مو چې دا فولډر اوپن کړه دلته به راشئ کاپي هیر باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو بس دا عکس چې دی دا کاپي شو هغه فولډر ته، او که دې د سټیټس فولډر نه ختم هم شي نو بس هلته به موجود وي او په دې طریقې سره ته کولی شي چې واتساپ سټیټس ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ او ځان سره یې وساتئ. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ او دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک باندې فالو کړئ او دغه ویډیو شیر کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم.